چې هغه خیراتو کې په خلاف باندې او پټي کې حتی لا تعلم شماله ما انفق يمينه تر دې چې د خلاف لګول شوی مال ځکه ته پته ونه لګي. او بل هغه انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دعته امرأة ذات حسب وجمال، دا یو زنانه چې الله خایسته ورکړي خانداني لحاظ سره موچتای هغه ځان طرف ته متوجي کې او دا ورته وایي ان اخاف الله د الله ویګ. او بل هغه انسان چې په تنهایی کې الله یاد کی ففاضت عیناه او سترګې وکړي. نو الله فرمایي بالليل والنهار سرا وعلانیه، او دعا شولا خیرات شو چې دا په پټه ورکړل شي د ښکاره خیرات نه د خیرات دعا نه اویا درجې اوچتې اویا درجې. فلهم اجرهم دې دپاره د اجر د دوی عند ربهم پنځ رب د دوی باندې ولا خوف علیهم نه به یره په دوی باندې ولا هم يحزنون نه به غمجن وي. مخکې ترغیب بیان شو انفاق ته د طیب مال اوس منع کوي د حرام مال نه. الذين يأكلون الربا هغه کسان چې خوري مال د سود لا يقومون نبا پاتېږي د قبرونو نه الا كما يقوم الذي مگر پشان د پاتېدو دا کس يتخبطه الشيطان چې ګډوډ کړی هغه شیطان من المس دې ورڅوب د وجنا مرګي پر راغلي مرګو والا وتا سلیدلې چې کله پاتېږي کله یو دی ولېږي کله بل دی ولېږي هغه زه ځان نشي رسوي. نو الله فرمایي سپاره ایواز دا خورون کې نه دی د دې لیکون کې د دې ساتون کې دا ټول پکې دي، چوکیدار پکې دی او کاتب پکې دی، منشي پکې دی، میجر پکې دی، نور پکې دی، ټول پکې لا يقومون. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سود وړه ګناه دا ده ان ينكح الرجل امه چې یو سړی د خپل مور ته سم دي دا یې وړه ګناه ده. هغه قریب دی ذلك بأنهم دا څومره شدید ترین سزا او څومره سخت تخفیف دا ولې دی؟ دا په دې وجه چې بېشکه دوی ویل یقینا بې په شان د سود ده ځکه د بې نه مقصد پرې ګټه کول او دې کې هم ګټه ده. او بیا ګورئ مشبه او مشبه به کې فرق راغلی چې هغه معنا د تشبیه کې مشبه به ځای دی د مشبه را بې مشبه کړه او ربا یې څه مشبه به کې معنا دا ده چې په سود کې د دوی په نسبانه حل دا دغه بیان سره ډېر زیات دی. واحل الله البيع وحرم الربا او حلال ګرځول دي تشبیه ولي ورکوي د بيع د سود سره بيع حلال ده او سود حرام دی. واحل الله البيع حلال ګرځول دي الله بيع او حرام ګرځول دي مال د سود. ومن جاءه موعظة من ربه هغه څوک چې راغی د نصیحت د طرفه د رب دنه فانتهى منع شو بیا فله ما سلف پس دلره د هغه مال چې مخکې ورکړی ده څه چې مخکې ورکړی ده هغه به چې واخلي سود او تفریدي. وامره الى الله او کار د حواله د الله ته څه معنا وړاندې چې کوم سود کړی دی د هغې په نسبت باندې ستاسو پې تعلیم نه وایي هغه مسئله الله ته حواله ده او الله خپله خوښه ده چې څه ورسره کوي. خو ښکاره خبره ده چې د حکم د راتلو نه وړاندې د منې د راتلو نه وړاندې الله په هغې باندې نیول نه کوي په هغې باندې نیول نه کوي. فمن جاءه موعظة من ربه هغه څوک چې راغی هغه ته نصیحت د طرفه د رب د هغه نه فانتهى بیا منع شو فله ما سلف پس دلره هغه مال دی چې مخکې ورکړی ده معنا دا دی په تېر شوي باندې نیویه کېږي نه ځکه دا د کړي د مخکې تحریم نه. وامره الى الله او
کار د حواله د الله ته معنا دا د متعلق وا چې څه فیصله کوي الله د قیامت کې کوي ومن عاد توشجر او بل ستا فاولئک اصحاب النار دا کسان ور ولادي هم فيها خالدون دیو په دې ور کې همیشه يمحق الله الربا ختمي الله مال سود کمي الله مال سود سمانا یا خو حقیقتا یو وخت پورې ترقی کوي او داسې مسله ورته پیدا شي چې هغه شي جمع کړي ټول تر پلاش سړی د لاسه ولګېږي مړ شي زوی راولګېږي د چا ښځه وتښتئ بس دی لګول زمونږ کلي کې یو کور د الف نه تر یا پورې بلمازه مخکې ورځو کې زوی سره چېرته د کوم ځای نه جنۍ راغله نو دلته خو یو قانون داسې دی چې هلک او جنۍ راځي شو عدالت کې پیش دی خو الله رب العزت چې څه کوي نو سړی ورته حیرانېږي همدا هلک په خپله ولګېده دا جنۍ د پلار کار نه ولېږله هېڅ هغه چې پلار کره لاړه ته خو یې لیدله ویې ویل زه په زوره بوتل یم خدای چې رپورټ یې ورکړه بله شپه پې پولیس چاپه وواله بوی ته اوس پلار یې سپین ږیری پلار یې در په در ګرځي 1 روپۍ ورسره نشته دی او کیس یې دومره خطرناک کیس چې مالدا حالت دی الله رب العزت صحیح ته موقع ورکوي خو بیا یې نیسي ټکې مونځ چې حرام شي ټکې مونځ څلور پنځه کسان په کور کې یو مونځ نه کوي دغه چې مال د سود دی اوله کې ډېر ښکاري په اخره کې الله رب العزت د داسې مقدمات سره مخامخ کې چې څه ګټلې ټول ته نه لاړ شي یا په دې چې بیمارۍ اخته کې چې څه ګټلې هغه ټول ته ولګي یو سن 15,000 حتی 50,000 پورې ستنې یو سن چې ګټلې ټول ته په دغه لار باندې راشي برکت نه الله لري کی چې دې چټي باندې کلګي يمحق الله الربا رتمي الله مال سود ويربي الصدقات او دې مال صدقو کم مال چې صدقه ورزي هغه مال یقینا دې کیږي هغه کې کمه ناراضي هم د برکت په لحاظ باندې او هم د حقیقت په لحاظ باندې هم چې والله لا يحب كل كفار نثيم الله میا ساتي د هر ناشکر ګناګار سره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ترغيب ورکي هغه اعمال صالحه او بیان امور مصلحه وکي مشکل لا شي تکسبو کو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان راوړل امانت لري په طریقه د نبی باندې واقاموا الصلاه او پابندۍ سره کوي منځونه وآتوا الزکات ورکوي زکات لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره د اجر د دوی په نظر د دوی ولا خوف عليهم ان بویرا په دوی باندې ولا هم يحزنون نبدي غمجن وي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اے ایمان والا او د الله نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا او پرې دې هغه مال چې پاتې وي سود نه څه معنا بچا دې سود اورېدلې دې هغه پرې د هغه نه تیر شه ان کنتم مؤمنین کیتا ایمان والا فإن لم تفعلوا معنا دارا که هغه کار چې تاسو ته حکم شوی دی چې هغه ځان ساتل دي د مال د سود نه دا کار مونږ فاذنوا بحرب من الله ورسوله خبر شي په جنگ الله او الله د پیغمبر دا الله جنگ ته څوکینګي دي وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ او کتا توبه اسلام مستاذ لپاره د اصل مات تاسو لا تظلمون تاسو به دې نه کوي په خپل د سود باندې ګټه بنا اخلي ولا تظلمون تاسو به ظلم نشي کېدلی چې اصل مال نه درکې نه اصل مال وتا حواله کیږي تاسو کوم سرمایه ورکړی دا هغه به تاسو پورا درکول کیږي وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کچر سوي هغه قرضدار
ذو عسرة تنگستا فنظرة الى میسرہ پس مہلت ورکولی سرمانداری پورے. اور حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من انظر معسرا چاچی وقت ورک وی قتل تنگستا او وضع عنه یا اداغنا قرده و تمعاصرا اظله اللہ یوم القیوم لا ذل الا ذلہ. اور از قیامت پہ اللہ رب العزت اقبل رحمت بسوری کس سائے راولی. من انظر معسرا صرفی نرمی و سروکنا جیزا خیال ہے اس کا نشتا نیک پسراتا دونی صفت راتا دوم رلی عجب کاللہ ورکین. وان تصدقوا خیر لکم او کتاس صدقہ کئی اگر قرض لڑا پاگبان دی خدا تاسو پارا ورده کئی تاسو کوئی کی یو مسئلہ یاد ساتی خواه. بعض خلقی بخلقو بعض قرضون یا غریبانان یقینا نو دې ورته وایي چې دا قرض ته په زکات کې پاتې شو په دې باندې زکات نه کېږي. ښه طریقه دا ده او دا مولانا ګورمان ته هم لیکلي دي چې تا هغه نور زکات ورکړه او بیا هغه ورکړی زکات نه په قرض کې واخله ځکه زکات کې تملیک شرط دی هغه مالک وګرځوي چې زکات اسقاط ته نه وایي زکات تملیک ته وایي. تملیک دا دی چې تاسو هغه له څومره چې په تا زکات دي هغه له ورکړه او بېرته هماغه زکات چې نه په قرضه کې واخله. خو دا مه کوه چې هغه ورته وایي چې دا قرض تا ته په زکات کې پاتې شو په دې کې تملیک نه راځي د دې وجه نه زکات نه کېږي. واتقوا یره وکئ د عذاب د هغه ورځې نه چې واپس کولی به شئ تاسو په هغې کې الله ته ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکړل شي هر یو نفس ته بدله د هغې عمل چې ده کړي وي وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم ونه کړی شي. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین معاملات بیانوي او په دې کې د مخکې سره ارتباط اولني آیاتونه کې الله رب العزت ترغیب ورته انفاق ته چې دا الله په لاره کې حلال مال ولګوئ. بیا یې منع وکړه د سود نه نو چې ته ورکوي او سود نه اخلئ خو دا سرمایه ختمېږي که اوس به څه کې تا ته وایي تاسو چې څه دي هغه ورکړه او د نورو نه په سود مه اخله نو سرمایه ختمېږي که نه. نو الله درته حلاله طریقه ښیي چې سرمایه دې په ځای باندې پاتې شي هغه ته حلال تجارت ته سود ته ضرورت حلال تجارت ته کوه که یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله کوئ په قرض الى اجل مسمن تر نیټې معلومې پورې فاکتبوه هغه ولیکئ وليكتب بينكم كاتب لیکل دیو چې تاسو په منځ کې لیکونکی بالعدل په انصاف. انصاف معنا دا اصل حقیقت کې ولیکي او دویمه دا ده که څه معاوضه د هغه تعاملي خیر دی واضح وي خو په لیکلو کې دې کوم جانب دپاره طرفداري نه کوي څه چې اصل حقیقت دی هغه به لیکي. ولا یأبا کاتب او انکار بنه کوي لیکونکی ان یکتبا د لیکلو نه کما علمه الله لکه چې ښودنه کړې ده دته الله دا د مخکې د حکم دپاره او د امر دپاره د وليکتب دپاره دا علت دی تا ته الله ښودلي دي اوس دا حق دی چې ته یې ولیکي فلیکتب لیکل دې وکړي. لیکل چې کوي بیان به څوک کوي وليملل الذي عليه الحق بیان دی وکړي هغه سړی چې په هغه باندې قرض او حق دی چا باندې چې حق دی بیان به هغه کوي چې او د دې پلان کې په ما باندې دون حق دی. وليتق الله ربه او یره دی وکړي دا بیان کوونکی د الله نه چې د رب دی
سمعنا د الله نه دی یره کی زکا د ذات تربیت هغه کوي دې په دې لیکلو کې کمې زیاتې نه کوي ځکه د پالنه په الله باندې نه ولې دې زیاتې کمې کوي ولا يبخس منه شيئا او ندی کمای داغې نه څه هم 100 روپۍ دي 100 روپۍ دي 1 لک روپۍ دي دې کون کې تا دا شرونه اصلت نه یادای د 100 نه سل کم ورته نه یادای او د لکو نه دی 1 روپۍ کم ورته نه یادای څه جوړ باندې مقدم وای فإن كان الذي عليه الحق سفيها كو هغه چې په هغه باندې حق دی او قرضا ده بعقل لا تفرق انت وتولي بعقل بیت نه کوي او ضعیفا یا کمزور دی صحیح بیان نشکوله او لا یستطيع ایومنا یا توان نه دی بیان کول چاړه دی ګون دی نو سره کی فلیمل ولیو به دی بیان کی حق وارث هغه انصاف واستشهدوا شهیدان من رجالکم گواهانونه سي دو گواهان د سړو تاسو نه فإن لم يكونا رجلين کچری نو دو سړي فرجل وامراتان بیا گواه جوړ کړي یو سړی دو زنانا په گواهۍ کې د یو سړي په ځای باندې قدرتل وجه څه ده زنانا او گواهان دا به هغه چا نه وي ممن ترجون من الشهداء دا هغه چا نه چې په خوي تاسو په گواهانو کې خدا رضامندته په اتباع د دین سره ده د خپل ولی او د نورو دوستانه په بنیاد باندې نه دا څنګه گواه ګرځم چې دیندار دې سبا بیان غلط نه کوي شهادت غلط نه ور کوي شهادت باندې پټي ممن دا هغه چا نه چې تاسو خوي د دین په لحاظ من الشهداء د گواهانو اوس دا چې د یو سړي په ځای باندې څو زنانا په گواهۍ کې ولې ودرولې شولې وجه ان تدل احداهما غیر اول وکي ودرې دوارنا غیر اول وکي ودرې دوارنا فتذكر احداهما الاخرى وسیادات باور کوي ودې بلتا چې کومه قیاد دي هغه بل تصور کی یاداش چې ولې خوري اما تا لانچې کې ناشتي او دا کارم کاوه دا وخت په مخ کې راوته شوی دا ما غیرم فکر شاه ما وته د فکر راشه دې ولا یا مشهدا اذا ما دو انکار نه کوي گواهان کله چې دایره وبلل شي گواهی تا ولا تسموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا او مستری کېږي د لیکلو ما منینا کله دل ګروپ ما مل یو کډېرو صغيرا مراد دل ګروپ او كبيرا دل ګروپ الى اجله تنکی خپل پوری ذالکم تقوا عند الله دا گواهان نیول او دا لیکل دا دې د انصاف دی په نظر الله باندې واقوم الشهاده او خیادون چې د گواهی وعدنا الله ترتابو او دا نزيد چې به تاسو شک نه کوي ځکه بیان او کاغذ به یو شان کی چې تام نه باندې به تم نه باندې الا مگر فلکل ضرورت نشتا ان تکونا تجارتا حاضرا چې کوي دا معاملات تجارت لاس پلاس باندې تدیرونها بینکم چې ورکوي تاسو هغه په منځ خپل کې نقد پیسې ورکوي او مال چې پروړي صدا ونی کله شي پروا نشته ده فلیس علیکم جناح ذکر دا مبدی جنگ ته نظر وکنه خبره ختمه شوه ده نشته ده پتا سبحان ته ګنا الله تکتبوها چې ونه کې هغه لرا واشهدوا اذا تبايعتم او گواهان نیول ضروری دي فکار دا گواهان ونیسي گواهان ونیسي کله چې معاملې کوي تاسو ولا يضار كاتب ولا شهيد او تکلیف بنشور کولې لیکون کو تعلیفون کتاب نه گواتا معنا دادا
دا هم دغه کسر د کچرو کې ناست دی همدا شکامونه لیکي او په دې باندې هغه معاوضه اخلي او څه ورشي نیغ ورته ودرېږي چې بس تا ته الله زده کړی ما دې همداسې لیکي نو دا هغه ته ضرر دی هغه ته نقصان دی دا به نه ورکوئ معاوضه د هغه حق دی ورکوئ ګواه دی ستا سبا ګواهي نوخار کې ده یا پېښور کې ده ګواه دی په شمشدو کې دي او څه ورته وایي چې دا ګواهي په تا باندې حق ده که را به خپله ورکوې دې خوانه اخوانه او کال ته د غرمې روټۍ ټیم باندې په خپل هوټل کې خوري خو ما له به ګواهي کوي نو دا زیاتې دی دا به نه کوئ لیکونکي ته او ګواهي ورکوونکي ته به تکلیف نه رسوئ وان تفعلوا فانه فسوق بكم او که دا کار تاسو وکئ نو دا ګناه ده په تاسو پورې نښتې فانه پس یقینا دا فسوق لویه ګناه ده بكم نښتې په تاسو پورې واتقوا الله د الله نه ویریږئ ویعلمکم الله او تعلیم درکوي تاسو ته الله په هر شي باندې دی پوهه وان کنتم علی سفر او که چېرې وئ تاسو په سفر ګوره یاد وساتئ دا قاعدې احتراجیه نه دی دا اتفاقي مسله ده عام طور سره لیکونکي په سفر کې نه پیدا کېږي که نه راهن دا سړی په حالت د حضر کې هم اخیستلی شي دا یوازې په سفر پورې تړلې مسله نه ده که سمړاله خو چونکې اکثر دې شیان ته ضرورت په سفر کې پیدا کېږي په دې وجه د دې ذکر شوی دی کنه دا خیر نه دی وان کنتم علی سفر او که وئ تاسو په سفر ولم تجدوا کاتبا او نه موند تاسو لیکونکی فرحان مقبوضه وجایزه ده چې واخلئ ګاڼه قبض کړی شوې رهن خپله معنا د لغت په لحاظ سره دوام او استمرار ته وایي او په شرع کې بندېدل د یو عین دي د پاره د وثوق د حق بندېدل د یو عین دي د پاره د وثوق د چا د حق او د قرضې په هغه صورت کې چې حق ته ونه سپارلی شي دی به خپل حق یا د عین مرهونې نه پوره کړي یا د هغې د منافعو نه یا د عین مرهونې نه یا د هغې د منافعو نه بندېدل دي د عین او د ذات د پاره د وثوق د قرضې چې د قرضه مضبوطه شي د پاره د کلکوالي د حق چې په صورت د نه ادا کولو د حق دي دی به خپل حق پوره کوي یا د عینې د دي مرهونې نه یا د منافعو د دي مرهونې نه خو دا په هغه صورت کې چې دی ورکوي پاتې شو په مرهونه باندې فایده اخیستل دا د ټولو امامانو په نسبت باندې ناروا ده سوا د دوو صورتونو نه یو دا چې په رهن کې اس واخلي اوس دا اس باندې څه سورلي کوي خو دا جایزه ده د دې وجه نه چې هغه خوراک کوي نو دا سورلي د خوراک په مقابل کې ده دویم غوا چیلۍ ګډه دا دې ته ایثار کړي نو هغه خوراک کوي که د هغې په مقابل کې د هغې نه پی خورې دا جایز دي لیکن د دې نه علاوه لکه دا خلک چې پټي په دغه باندې ګاڼه باندې ورکوي د هغې نه منافع خوري یا کورونه په ګاڼه باندې ورکوي هغې کې اوسېږي دا د هېڅ چا په نسبت باندې جایز نه دي سوا د دې اوسني د ناپوهه ملیانو د امامانو نه دوی ورته هیلې جوړ کړي چې دا بیا بستتن ده او دا پلانکې ده او دا ډینګری دی لارې ورته جوړې کړي دي نور د هېڅ چا په دې باندې قول نشته چې دې نه د دوو صورتونو د بغیر نور استفاده څوک وکړي د رهن معنا خو معلومه شوله د اعراب په لحاظ باندې فرحان مقبوضه دا رهانون سره مرفوع دی نو څوک وایي دا خبر دی د مبتدا محذوفي چې فالوثیقة رهان مقبوضه نو
کمواله سره وسیقه څه ده ریحان مقصودا تو کوئی فاعل دے فعل مقدر دے فیکفیہ ریحان مقصودا درم خبر محذوف تے خبر فعل دے فرحان یکفیہ دای وجد اعراب دی فإن امنا بعضكم بعضا که اعتماد وکړه د ستاسو په دینو باندې څه معنا یره څه غاڼه بدل نه اخلما دوه سره خپې جلو غاڼه در نه اخلو قرض در باندې راوې کی نو الله فرمایي چې هغه باندې اعتماد وکړه فلیواد الذی تمن امانته واسقد اسپاری هغه کس چې پاګه باندې اعتبار راکوي د امانت خپل وليتق الله الله نه دی ویریږي ربه چې د پالن کې ولا تكتم الشهاده او مپټوي گواہی ومن يكتمها فانه آثم قلبه چا چې گواہی پټکلا یقینا ګناګار شو د زړه ته ځکه نسبت وکړه چې دا د جوارح باچا دی او چې دا ګناګار شو نو نور جوارح خو خود ګناګار دي دا رئیس ته د اعضاء دا د ټول اندامونو باچا دی نو د وجه د تقوالی د دې ګنا نه دغه نسبت رته وکړه والله بما تعملون علیم الله پاک سبحان چې تاسو ته خبردار دی اخر کې بیا داور توحید را ذکر کړي او دلته د پاره د نفي د شرک تصرف او دا تقریبا د مخکې سورۃ ټول خلاصه او خلاص داوات لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله دې چې په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې دي وان تبدوا ما فی انفسکم کچر اخکارا کئی تاسو آغا جستاسی پزرون کی دی او تخفوه یا یپٹ کئی یحاسبکم به اللہ نو حساب بکئی تاسو طرف آغیبان اللہ فیغفرو لمن یشاء واسبخن بوکی اللہ چاہتا کہ اللہ وباری ويعذب من يشاء او عذاب باور کی اللہ چاہتا کہ اللہ واری اللہ په هر شی باندې قدرت والا دا خدایات ترجمه شولا اوس دا آیات آیا په خپل معنا کې محکم دي او کنا منسوخ بعض خلکو د دې د نسخ قول کړي دي چې دا منسوخ او داغه وجه دار چې کله دا آیات نازل شو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته یا رسول الله من فذلوا احکام باندې مامور او مکلف چاغه زمون د وڅ نوا من کول اوس دا آیات راغله ده الله فرمایي لله ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به الله د زمان په زړونو کې ځینې وخت به اختیار خبرې تیریږي او چې باغې موږ سره محاسبه کیږي موږ څه کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوسه شو خپه شو ورته وایي څه کوي تاسو د بنی اسرائیل په شان توای چې سمعنا واطعنا تاسو دا غیا کوئی فزان کرا پیدا کړ چې موسی علیہ السلام ته ویل سمعنا واطعنا بلکې وایي سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا د صحابه کرامو د دې په ویل باندې شروع کړه سمعنا واطعنا نو الله رب العزت رست آیات راولی دو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نو ای په دغه رستنی آیات باندې دا آیات منسوخ شو منسوخ
لیکن محققین قول دار چې آیات منسوخ نه دي، آیات بالکل محکم دي. ولی ذکر دی ما فی انفسکم نا هاغا غیر اختیاری وسوسات ندی مراد، غیر اختیاری وسوسات ندی مراد. هاغا تی مراد دی چې آغا دا عزم سرئی او هغه چې مراد دي چې زړی کلک اراده کړی او په دې باندې درې ټکي دلیل وته ګورئ. یو ما فی انفسکم، فی داخل شوی دی په انفس باندې او انفس هغې دپاره څه دی؟ ظرف دی. معنا دا د هغه وسوسې چې هغه مستقرې ستاسې په زړونو کې لو راتلو ته ما فی انفسکم نه وایي، فی د ظرفیت دپاره دی. معنا دا ده هغه عقیدې او هغه ارادې او هغه عملونه چې د زړه سره تعلق لري او هغه په هغه کې راسخ وي. دویم ورپسې وایي وان تبدو ما فی انفسکم، لفظ مخکې لفظ تبدو راغلی دی او وروسته تخفوه راغلی دی او ابداء او اخفاء دا اختیاري دي، نو غیر اختیاري ته دا نه ورځي. کله راغله درېمه خبره دا ده چې یحاسبکم به الله، حساب مستلزم ګناه لره نه دی. لکه حدیث کې راځي چې کله قاري قرات وایي او دې آیات سره ورسېږي چې ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د الله نه سوال کوئ اللهم حاسبنا حسابا یسیرا. نو که حساب مستلزم عذاب لره دی بیا د عذاب سوال څوک کوي؟ حساب یسیر معنا دا ده الله رب العزت ورته وایي بنده دا 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 دې کړي ما معاف کړی دی. دا نو دا هغه ته نه ورځي چې کوم غیر اختیاري وي او هغه وسوساتو ته نه ورځي چې هغه راسخې نه وي، نو چې هغې ته شامل نه شو نو نسل کوم دی نه راځه. د لا یکلف الله او د دې یو معنا راوته، نسل کوم نه راځه. اوس دا چې ځینې صحابه په دې قایل دي چې دا منسوخ دی، تطبیق څنګه دی چې هغې لپاره لاره جوړه شي که نه. هغه صحابه چې دا سوال یې وکړه او دا وسوسه ورته پرېوتله او وروسته یې بیا دا قول د نسخ یې وکړه، هغوی دا ما عام کړی دی اختیاري او غیر اختیاري ورته. نو چې دا عام شي اختیاري او غیر اختیاري ورته او کو لا یکلف الله نفسا کې خو صرف اختیاري راغله ٹھیک شوله، نو تقید راغی د مطلق. متقدمینو په نسبت باندې تقید د مطلق نسخه ده، نو د اطلاق نسخ صحیح شو. د متأخرینو په نسبت باندې نسخه نه ده، نو محکمه مرتبه صحیح شو. دا تطبیق دی دواړو. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله دی څه په اسمانو کې او څه چې په ځمکه کې دي. که تاسو ښکاره کوئ هغه چې ستاسې په زړونو کې دي یا یې پټ ساتئ، حساب به وکړي تاسو سره په هغې باندې الله، بخښنه به وکړي چاته چې الله وغواړي، عذاب به ورکړي چاته چې الله وغواړي. الله په هر شي باندې قدرت والا دی. آمن الرسول بما انزل الیه، کوم چې خلاصه ده ټول مضامین به ته ورسره اخلي. ایمان راوړی پیغمبر، څنګه چې موږ له ایمان ضروري دی په نبوت دی محمد صلی الله علیه وسلم باندې، دارنګې هغه لپاره ایمان ضرورت دی په خپل پیغمبرۍ باندې. څنګه چې موږ په نورو پیغمبرانو ایمان لرو، داسې به نبي هم په نورو پیغمبرانو باندې ایمان لري. څنګه چې موږ په الله باندې ایمان لرو، داسې نبي هم ایمان راوړی پیغمبر په هغه کتاب چې رالېږلی شوی دلته د طرفه د رب د نه، او ایمان والا هم ټول ایمان لري په الله باندې، په فرښتو د الله باندې، په کتابونو د الله باندې، په رسولانو د الله باندې. او وایي یقولون وایي لا نفرق بین احد منهم، منګه تفریقه نه کوو په مابین د یو تن د دوی کې
لا نفرق بین احد من الرسول فرق نکو ما بین دیو تن کی پیغمبرانو نا نو تلک الرسول فضلنا بعضهم نو فرق ثابت کنا ما البتا سویلو چی یو تفریقه ده په درجاتو کې دا ثابت ده خو د ایمان ساتل فرض دي یو تفاوت په نفس رسالت کې یوا فرق په نفس رسالت کې باندې فرق په ځا کې مرتبو کې زين دا چې د دې تفریقه یو نبی لا په بل نبی باندې ورکی چې د بل څخه بیرتی وشي د دې تفریقه نه کوو پاتې شو د دې تفریقه چې تفاوت درجاتو دي دا خو یقینا شته دي وقالو او وای دی واورد من واتانا تابعداري کومنګا غفرانك يغفر غفرانك يا مفعول مطلق یا نطلب غفرانك مفعول به طلب کوتانا د بخششتا ربنا اے رب زمان و الیک المصير او تا تری ګرځیدل ټول مخلوق لا يكلف الله نفسا فاول تقدیر باندې دا غیر پر ناسخ دی ناسخ معنا مقید تقید دی دا غیر پر هغه مطلق څه مقید کو نو مطلق مقید کول د متقدمین په باندې نسخه ده متأخرین په باندې نسخه نه ده نسخه ده متأخرین په باندې تبديل حکم نه تبديل حکم نه راغله حکم هغه په خپل حال باندې نو ځان نسخه نه ده بوجنا چې الله په هیڅ یو نه پسپانه مگر مطابق رضوان داغو لها ما کسبت تدینا پسپارا بدل عمل نه چې ذکر دا وعليها مكتسبت چونکه علام الانتفاع وعلى التضرر مثال وی تدې وجنه اوله کې ما معنا د نفي او کړه کې معنا ضرر کوما وعليها مكتسبت او په دې نه پس به بوج دا عملونه چې ذکر وی ربنا اے رب زمان لا تواخذنا من سمنگا ان نسینا کهیر چې زمونږ کوم حکم او افتانا یا خطایو کومن ربنا اے رب زمان ولا تحمل علينا اسرا ما چوا په مونږ باندې بوج چاغت سره قتل د نفس په توبه کې کما حملته على الذين من قبلنا لکه چې تا اچول او دا بوج په کسانو باندې چې زمونږ نوړان دیو هغه توبه په قتل د نفس ویوا بل اغیبا اخراج ربع المال کاو دارنگی نور اعمال شاقه ور باندی فاغل کسانو چلمنگ نوڑان دیو ربنا ایز لبزمن ولا تحملنا ما لا طاقت لنا او مراولی من مبارک من بانی حاغا بلاغانی و حاغا سزاگانی و حاغا عذابونا لا طاقت لنا چنیشتے طاقت زمن لرا پاغی باندی واعفو عنا تم کمیران شوی داغرات معاف کی وغفر لنا و بخناو کی منگتا ورحمنا و رحمو کی پمنگ باندی ہمیشم قرآن تا راجی کی و قرآن تنکینے چدا سبب دل پاس رزود رحمت انت مولانا تزمن مددگاری فانصرنا علی القوم الكافرین غلبرا کی منگتا بقوم کافر باندی سورة بقرہ ختم شلا